بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم تاسو ته ښه راغلاست ویو. اوس راځو مثال ټکس الاینمنټ باندې کار کوو چې مثال لیفت او رایټ سنټر او جسټیفای. دلته راځو اول خو د دې لپاره مخکې مو یو د عنوان بڼه جوړه کړه، دلته ټایټل 1 په نامه دا به ورته غوره کړو. راځو ګورو دلته دې خواته کیڼ لور ته دا حاشیې دي، مثال یا مارجن ده دې خواته او دې خواته. که دلته تاسو متوجه یاست لومړی لاین چې دی کم دی، ورپسې دا لږ اوږد دی او دا خو بیخي لنډ دی. د هر پاراګراف ترمنځ یو فاصله ده، خو په دې کې دا کارسر راتلی نشي. خو اوس راځو ګورو ورته وایو چې لیفت، اوس په لیفت الاینمنټ کې دی. که چېرته موږ وایو چې دا عنوان سنټر ته راولو، مثال منځ ته راولو، او که وایو چې رایټ خواته راولو، په کیبورډ کې کنټرول کلي د زور لاندې نیسو آر وهو رایټ خواته راځي. او که چېرته ورته سنټر ته راوړو په کیبورډ کې کنټرول کلي د زور لاندې نیسو او ای وهو مثال سنټر ته راځي. او که چېرته وایو چې مثال همدغه کیڼ لور ته راوړو، نو بیا مثال کیبورډ کې کنټرول کلي د زور لاندې نیسو او ال کلي زور کوو، نو دا به کیڼ لور ته راشي. اوس که دلته وګورو همداسې موږ دا پاراګراف هم کولی شي، مثال چې څنګه راوړو په دې بڼه ښکاري، یعنې د دې دا بڼه مثال چندان ښه نه ښکاري. خو مثال که ورته چې رایټ مثال د ښي خوا نه زیاتره د پښتو او عربي او فارسي دري د دې متنونه چې دي د ښي خوا نه لیکل کېږي، نو دا د دې ښي خوا نه چې دلته مثال کولی شو چې د دې ډایرکشن هم کار واخلو. خو دې کې اوس موږ انګلیسي لیکلې ده، دا باید د کیڼ لور نه وي. اوس د کیڼ لور نه ونیول، که چېرته راشو دلته پاراګراف ته کنټرول کلي زور لاندې نیسو او د جي کلي زور کوو، نو دا به جسټیفای شي. دا پاراګراف بلاک و، دا بلاک ورته هم چې کنټرول جای مثال دا جسټیفای شو. مثال دلته لکه دا جسټیفای شو په دې باندې. مثال دا لا جسټیفای دا مثال زیاتره په دغه کې ډېر ښه ښکاري، لو په پښتو متنونو کې دا لکه دا مثال په دې شکل راغی، لږ سپیسینګ په دې کې زیات را کم شو، های جسټیفای میډیم جسټیفای په دې شکل سره مثال دا په دې شکل راغی. خو د ټول نه چې مثال موږ دا کوو، نو جسټیفای باید کلیک کړو چې هغه ټکس په خپل اندازه باندې دواړه خواته مارجن برابر شي. که دلته وګورو دغه مارجن چې دی دا مارجن او دا مارجن برابر ده، خو دا ټکس چې وګورئ مثال د دې ټکس هم برابر شو دې خواته نو کې، او د دې ټکس هم، ځکه دا خو چې دی دا خو لنډ دی، دلته انټر ورکړل شوی دی او لاندې فاصله لري. نو دا مثال ټکس الاینمنټ و چې موږ کولی شو چې مثال څنګه د یو پاراګراف که د ټول پاراګرافونو متن سره جسټیفای کوم، بیا نو ورته چې په کیبورډ کې کنټرول کلي زور لاندې نیسو آل او ورته چې مثال جسټیفای، دا به ټول په یو ځل جسټیفای شي. یا په کیبورډ کې کنټرول کلي د زور لاندې نیسو او د جای کلي وهو، مثال دا به ټول جسټیفای شي. نو دا لنډه طریقه وه. دې ته وایي چې ټکس الاینمنټ. که چېرته مو دا ویډیو خوښه وي زموږ چینل سبسکرایب کړئ، دا ویډیو لایک کړئ، د بیل آیکون کلیک کړئ ترڅو تاسو د نوي ویډیوګانو څخه باخبره اوسئ. که انتقاد پیشنهاد لرئ لطفا د دې ویډیو لاندې په کمنټس کې ولیکئ، یا یې ماته په ایمیل راواستوئ ترڅو د دې روزنیز کورس کیفیت لا پسې ښه شي.